السلام علیکم خوږو مرګرو حکیم الله د خپل ټي وي سره حاضر دی. نن زه تاسو ته یو ښکلی ګلوکار ښکلی فنکار او فلمونو کې ډېرې موسیقي ورکړي دي، همداسې هم ښکلی اواز هم دی. نو راځئ تاسو تعارف ورسره وکړو. زر محمد استاد. زر محمد استاد السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه او د کتونکو او تاسو چې تاسو موږ ته د امر ټیم یستو د ښکلا ټي وي ډېره مننه تاسو نه ډېره زیاته شکریه. ډېره مننه زر محمد استاد. دا راته ووایه چې یو خو دا فنکار ډېر داسې فنکاران لکه خلیل محمد صاحب د کور دا بچي چې دی همداسې د فنکار کور د فنکار وځي. ستاسو څنګه د خانداني د فن دغه دی که نه شوق سره دغه راغلي؟ یاره زه خو که درته ووایم چې لکه زموږ خانداني خو ځکه نه دی چې زما پلار ملک و په کاټلنګ کې او د هغې نه بعد بیا زموږ په کورنۍ کې یو کس راغو چې هغه ماسټر علي حیدر و، زما ترور زوی دی. نو هغه چې کله د شوبز ته راغو نو بس زموږ هم ورسره بس مینه پیدا شو، نو موږ هم پکې رالو. بالکل جی ښه شوق سره لکه دغه تاسو دغه شي. نو فله هغه وخت کې به فنکاري کوله که نه د موسیقي به هغه وخت کې کوله که څه به دې کول ورسره؟ یاره هغه ټیم خو چې زه راووتم ما به استاد سره زده کړه کوله او زده کړې نه بعد بیا په دې نوتیا کې یو سټوډیو و خالد ملک سټوډیو چې هلته عمومي ریکارډینګ کېدو دا ټریک بنو. نو په هغې ټیم کې ما هارمونیم غږوله، شپږ اته کاله ما هارمونیم غږولې. هغه ټیم د کیسټو دور به و. نو د هغې نه بعد بیا ما یو البم کړی و د نازي اقبال شین اسمان زری زری، دا زما پیلنی کیسټ و. نو بس د هغې نه بعد به زه بیا خلکو خوښ کړم چې راته میوزیک کولی شي. نو هغې نه بعد بس اوس میوزیک کوم. زر محمد استاد دا راته ووایه چې دغه کیسټ دور خو کیسټ یې دې مې هیټ ورکړی ما له پته ده موسیقي د هغې ښکلې موسیقي ورکړې وه. خو دا راته ووایي چې فلمونو کې څه ګانې کړي دي؟ او جی فلمونه خو کم از کم 50 پورې فلمونه مې وکړه. ما نسیم خان سره نسیم صاحب سره ما ډېر کار کړی دی او د هغې نه بعد مارشد خان سره شهید عثمان سره او داسې ډېر ډایرکټران دي، شانزیب حاجي نادر صاحب ټولو سره ما کار کړی دی. خو ما ډېر اوس چې دا 5 فلمونه مارشد خان ته وکړو نو هغه ټول کامیاب شي. نو هغې کې دا اوس اخرنی فلم ما یو کړی و دا ښکلي ښکلي ثوابی. نو هغه فلم ډېر د بدماشي د خیال کوه زما خیال دغه فلم و. نو دې نه بعد اوس یو بل فلم مې ورته کړی و اوس خو مې زړګی شوي. نو قربانی غیرت آرامخور دغه باډیګارډ مس ملنګ ډېر فلمونه داسې و چې اوس باډیګارډ د هغه راجا باډیګارډ د چا د بدماشۍ راج چې ډېر زیات فلمونه اوس هم لګي. اوس مې یو فلم شروع کړی دی نو د هغې ریکارډینګ شروع دی، پېښور زما دی، نو د هغې په ریکارډینګ کې لګي. او که نه اوس اسمان جاوید صاحب د مونږ انټرویو اخېسته هغې ویل چې شاعري زما ده خو دغه دا سره میوزیک ډایرکټر تاسو یې جي؟ بالکل ماشاءالله اسمان جاوید رور پکې ډېره ښکلې شاعري دا ځلې ولیکله او ځکه چې د هغې دا واحده ګانې دي چې دا موږ وکړې موږ ته یې پخپله ډېر خوند واخیستلو. نو ډېر په مینه باندې وشو او انشاءالله دغه ګانې به هیټ او اسمان جاوید رور پکې ډېره ښه شاعري کړې ده. دې کې ډېره مننه زر محمد استاد. الله دې عزت وکړه قدرمن چې زر محمد استاد تا خو پر روانه کې نوم د کلي واخیستو خو زه دا وایم چې تاسو د کوم کلي اوسېدونکي یې؟ یاره چې داسې ده چې لکه مونږ خو ډېر وخت نه په دغه کې وو د مردان کټلنګ کې زما نکال ته هلته بیا واده کړی و. د هغې نه زما والد صاحب چې و نو هغه دلته کوارټ روټري کې دغه رشید ګړی ورته وي. نو بیا دلته مونږ زه پیدا شوم او د دې ځای نه بیا پس مونږ شاډن کې اوسېدلو ګنج کې. نو د ګنج نه بعد بیا مونږ لاړو په رشید ګړی کې. نو په ټوله زندګي بس دې رشید ګړی کې تېره شو. لکه د کې پي کې دغه یې انشاءالله
ډیره مننه زر محمد استاد او دا نن پروګرام چې دی آرټیست ایکشن فاونډیشن نو زر محمد استاد د دې موسیقي تړون هم کړی دی او لګیو ما د ریسل نه راپاسولو نو د دې آرټیست ایکشن فاونډیشن په باره کې دوه درې خبرې راته وکړه. یاره دا چې آرټیست ایکشن فاونډیشن چې کوم دی نو د دې لپاره خو ډاکټر نظری صاحب ډېر هلې ځلې وکړي او زموږ نور مشرانو طارق جمال ماما شو داسې نور کسان شو پکې ډېر لکه دې کوم د فاونډیشن کې چې څومره کسان دي ټول پکې لګیا دي خپل خدمات یې کړي دي خو دا زموږ د فنکارانو زموږ د هنرمندانو زموږ د آرټسټانو دپاره دا ډېر لوی یو خدمت دی او ډېر غټ یو لوی قدم دی چې دا زموږ دپاره چا نه و اوچت کړی دا واحد ډاکټر نظري صاحب چې زموږ دپاره دا کار وکړو انشاءالله زموږ که هر یو که هغه ډرامې والی که هغه اکټري او که هغه چېرته رایټري هغه چېرته شاعري هغه چېرته کمپوزري هغه چېرته میوزیشن هغه چېرته سینګري نو دې ټولو لپاره ډېر یو غټ او ډېر یو لوی کار وشو نو انشاءالله دو پکې ډېره زیاته پیدا او داسې چې کېږي نو دا ټول زموږ د آرټسټانو زموږ د فنکارانو دپاره د پیدې دپاره د وکړو. ډیره مننه واقعي چې ډاکټر نظري صاحب او طارق جمال ماما په کوششونو د آرټیست ایکشن فاونډیشن جوړ شو او د آرټسټانو لپاره به دا هلې ځلې کوي لګیا دی. سرجي دا راته ووایه چې د فلمونو کې څه ایوارډونه اخیستي؟ ها والله چې که څه تاسو ته ووایم چې ما کله فلم کړی دی نو الله دې ډېر جنور کې شهید خان ته ارباز خان ته عجب ګل صاحب له ما چې فلم کړی دی نو زما ډېر دغه کړی دی او بالکل ماته ایوارډونه ما ډېر اخیستي دي. لکه نیشنل ایوارډ دې ورکې اخیستی؟ نه نیشنل ایوارډ صدارتي ایوارډ خو لا ما نه دی اخیستی خو انشاءالله راکه چا راته ویلي چې دا ځل د نومونو کې نوم شته دی نو بس ګورو نو سلام مهربانه الله دې وکړي الله دې وکړي. ډېره مننه سرجي ستاسو ډېره شکریا چې تاسو داسې قیمتي وخت مونږ له وښکو د دې دغه نه د سټیج شو نه مونږ له راووتی الله هم خوشحاله باسه زمونږ د چینل سبسکرایب کړي لایک کړي شیر کړي د ښکلا په ټي وي نوم باندې نو زه او زر محمد استاد نه زیات غواړو د الله په امان.